نن چې دنو د پاکستان د ازادۍ ورځ د خو پښتانه خپه دي کنه چې موږ 14 اگست نه کوو، موږ د پاکستان د ازادۍ ورځ نه مناو، موږ چې دنو مکمل تور باندې بایکاټ کړل. اصل وجه څه کېدل شي ویډیو را سره مکمل وګوره ټول پښتنو ته ورسوي کنه. په خپل خپه یم او په خپل موږ داسې نه وایو کنه چې دا پاکستان آزاد دي، ځکه چې زموږ د پښتنو سره چې کم کارونه شروع شوي دي کنه تاسو سوچ هم نشئ کولای، ځکه چې په پښتنو چې کومه دماکې شوې دي 9237 دماکې په صرف شوې دي. نو پښتانه به څه وجه نه چې دنو هغه به خوشاله شي، ځکه چې دا پاکستان چې دی نو دا آزاد وای ملک دی. پاکستان انډیپندنس دی سلیبریشن چې دنو پښتونخوا والا نه کوي، ځکه چې د پښتنو سره زیاته کېږي. تاسو اوس په باجوړ کې وګورئ یو طرف ته جنازې چوتي کې، بل طرف ته چې دنو زمانہ سلیبریشن کوي چې پاکستان چې دنو انډیپندنس دی مناوي. او بالکل داسې نشي کېدلی ملګرو، پښتانه چې دنو بالکل خپه دي دې د وجه نه خپه دي کنه چې پښتنو باندې دماکې کې په پښتنو باندې اپریشن شروع شوی دي کنه چې په دې کې 9237 دماکې صرف شوی دي او 74584 کسان چې دین دا پکې شهیدان شوی دي او په دې کې چې دنو 7578 شماران چې دنو هغه هم شهیدان شوی دي. په سو جماعت چې هغه دماکې شوی دي چې چرته بم پروت او چرته په یو کس پکې دي او هغه دماکې شي پای کې ماشومان چې دنو شهیدان شوی دي. ډیر د افسوس مقام دي زموږ په پښتنو باندې چرته چې دنو امن رانغه مونږ په مخه چغري وای چې مونږ له امن پکار ده، خو زموږ په پښتنو باندې امن ناراضي، ځکه چې په باچوړ کې چې کمالات دي کنه تاسو کتل شي یا ډیر د جړه مقام دي. هغه چې دنو مونږ په فلسطین ولې د پاره واسطه اوس چې دنو زموږ په خپل پښتونخوا کې چې دنو هغه فلسطین جوړ کړل او په هغه کې چې کم حالات دي تاسو سوچ هم نشئ کولای. یا الله پاک دې خیر کې کنه، الله پاک دې زموږ په ملک کې هم نه ولي کنه، زموږ د ملک چې په کومه طریقه باندې روان دي نو الله پاک دې پکې خیر واچي. زموږ پښتانه وجنی یار زموږ پښتانه چې دنو باجوړ کې الله ډیر زیات خراب دي، سړی په جړه باندې مجبور کی چې کله ماشوم چې دنو هغه شهید کړل شي نو هغه خپې په یوځي کې پرتی لاسونه په بل ځای کې پراتی د چا لاسونه نه د چا خپې نه او بالکل چې دنو هغه ختم شي د دنیا نه لاړ شي. موږ چې دنو خزي پکې کونډې شي او ماشومان چې دنو هغه پکې شهیدان شي، نوجوانان پکې شهیدان شي یار او خزي چې د 14 اگست ورځ د یار او زمونږ پښتانه ټول خپه دي. موږ نشو برداشت کولای چې ولې زمونږ په پښتونخوا کې زمونږ سره داسې کیږي. زمونږ په باجوړ کې اوس پریشن شروع دي، ټول خلک چې دنو د باجوړ نه لاړ او چې دنو په کرای باندې کورونه ونیول او څو خلک ولګل ټینټونه ولګول او ځان چې دنو په تامبوانو کې ناست یار. دا څه کې زمونږ د ملک بیا دامنې د وجنه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې امن نشته، موږ د امن چغه وو او موږ له څوک امن نه راکې چې موږ باندې همیشه ظلم کوي. وسه پوجي اپریشن شروع شوی دی، تاسو ډیر د افسوس مقام دی باجوړ چې کابل صوبې سره چرته نه کړل لکه زموږ د خیبر پښتونخوا چې څنګه راغسي دی چې ټول کسان چې د ویډیو ګوري الله پاک دې زموږ پر ملک امن نه ولي. دا کومه قصه چې روانه ده دا ډیره ګرانه ده، الله دې خیر کې کنه چې څومره کسان زما دا ویډیو ګوري نو ضرور د نور ملګرو سره شیر کړئ.